کلام پښتو کلام پښتو په دې خپرونه کې اړیکې ونیسئ د کره پښتو سم ځواب په نښه کړئ او د خپلې خوښې سندرې ووایئ شنگ ورکا بنگڑو لگولے آگے پیچھے جاؤ زلف دل لہراؤ مست زلف دل لہراؤ زلف دل لہراؤ مست کتبا چائے موزرا کا مادا ہو گیا کا جانا مادا ہو گیا کا جانا کره پښتو له یکشنبې تر سې شنبې او ژوندون د شپې 8 بجې کره پښتو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ درنو اورېدونکو په دې هیله چې ټوله ته صحتمنه آباد خوشحاله او تندرست اوسئ په دې هیله چې ټول همدا اوس یو سل اوه اف ام اورئ ورته ناست اوسئ او خپل د خوښې ستاسو خپله خپرونه اورئ او همدا ډول سره مصطفا کمال ستاسو په رانچوپړ کې دی تاسو خپرونه وړاندې کوي همدا ډول سره په تخنیکي باره کې هم راسره ښه نو خپله پوهېږئ اورېدونکو په دې هیله چې ټول راسره ملتیا وکړئ او په خپرونه کې راسره ونډه واخلئ همدا ډول سره خپرونې شمېرې هم درته وایم 029 19 15 89 بله شمېره هم در سره واخلئ 029 0 داخل کې څو دي 1 اتیا درنوندونکو د خپرونې شمېرې خو مو واخیستلې په دې هیله چې هغه اورېدونکي چې موږ سره خپرونه کې اړیکه نیسي نو د ردیوګون اوازونه مو ټیټ کړئ بله څه ورته وایي یعنې داسې موقعیت هم ځان ته غوره کړئ تر څو تاسې وکړئ په صحیح توګه موږ سره خبرې وکړئ او را سره ونډه واخلئ کولی شئ په دې خپرونه کې را سره تاسو کوم بیت هم ویلی شئ همدا ډول سره جالبه خاطره مو هم ویلی شئ زمزمه هم کولی شئ او تر څنګ ورسره زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکړئ او د خوښې ښه نو اورېدونکو کره پښتو خپرونه ده زه مصطفی کمال صاحب په ژباړ کې یم د هیله چې تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ ونډه راسره واخلئ خپرونه کې راسره اړیکه ونیسئ او خپل جالبه خاطرې مو ویلی شئ او د ورځې مو څه کارونه کړي دي کولی شئ ووایئ خیر خپرونه کره پښتو خو تاسې هم کولی شئ چې راسره خپرونه کې په ازاد توګه ونډه واخلئ خیر لاړ به شو اړیکې پلور لومړنۍ خوشچانده خپرونه وعلیکم السلام مهرباني زړګیه څوک له کوم ځایه مننه خوشحاله اوسئ داود شاه در سره خبرې کوم هغه هم د کلی زمان خان داود شاه زړګیه ګلابه ښه راغلاست سرته وایي خپرونې ته څه مصروفیت زړګیه مصروفیات بس کلی زمان خان سیمه که چې کم سړک جوړېږي بس هغې کې کار کوو بس دې پروژه کې ډېره ښه ده بریالي کامیابه اوسئ څنګه ورځ مو څنګه پیل کړه او څنګه مو پای ته ورسوله بس نن خو رخصت و یو دوست مې و بیا لږ خپلوانه مو بس وظیفه کې یو مین والی او وفات شوی و بس هغې جنازې ته تللی و دې ناوخته مازدیګر ته مې راغلی الله جل دې هغوی ته جنت فردوس په نصیب کړي بس هېواد کې ډېر همداسې وخیم او ډېر بوږنوونکي حالات دی الله دې خیره پېښ کړي موږ تاسې به دعاګانې کوو د سولې په هیله ښه نو زړګیه ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته او مهرباني وکړئ چمتو یاستئ پوښتنې ته او بس چمتو یې وروره په دې هیله چې ته م روغ یې او ستاسو همکاران هم روغ یي ژوندي او خوشحاله اوسئ ښه نو زړګیه دا جانه ته به ماته دا وایي چې توښه
څه معنا؟ وروره یې تیر بیا وایه. توخه څه معنا؟ توخه دا ذهن کې و، بس د ذهن نه مې لاړله چې وتښتېده. توخه او بالکل د ذهن مړه ځان سره به دې کلک تړلی و که نه نه؟ چینج کېږي، چینج کېږي نو ده. الله په دمره چینجېږي نه، فکر وکړئ او بس یو څو ثانیې وخت هم لرئ. توخه نو دا یو بغل ته یا ګوټ ته یا تحفه معنا خو نه ورکوي. بغل ته ګوټ ته نه زړګیه. پوښتنې ځواب نشته؟ شته خو لږه مرسته خو ته هم وکړه نو. نو زه به څه مرسته وکړم؟ لږه نارامه غوندې دی نو بس د ذهن نه مرسته تېلې ته هم لږه مرسته را سره وکړه چې جواب یې کړم. زه به مرسته څنګه سره کوم؟ خیر توخه یعنې مرسته به سره کوم توخه. ښه نو زړګی فکر وکړئ. خیر بیا اورېدونکي هم ګیلمن کېږي. توخه توخې ته وایو. توخه توخې اورېدونکي هم ګیلمن کېږي، بیا وایي چې مصطفی تا خو هغه ته نقل ورکړه نو هیله چې موږ هم راکړې. نو خیر کوښښ در سره وکړئ چې اورېدونکي هم په تمه دي. بس صحیح شو، وخت یې نه نیسم، بس په خدای دې سپارم ښه وخته بیا اړیکه نیولی شم. بیا نو څه ووایم؟ خیر بیا هم نیولی شي، خو زما وخت مه نیسه. خپل هغه کوم پوښتنه چې زه وتښتېدلی و هغه نیسه ورسره. سمه دی؟ خوشحاله باد اوسې زړګیه، شوخي مې وکړه. خدای دې سپارم، ښه شپه. د تا ته هم ګلابه، د خدای په امان. داود جان و فکر کوم لارزان کې ما دی لاسه مانه نوم دی یادوته، خو دغه ځای څخه اړیکه نیولې وه. نو اورېدونکو تاسې هم راسره اړیکه ونیسئ. کوښښ در سره وکړئ چې کله مونږ خپرونې سره اړیکه نیوله نو چمتو، اماده، بیداره، تندرسته او صحتمند او همداسې څه ورته وایي ټوپکې وښه بیا خپرونې سره اړیکه ونیسئ او زموږ پوښتنو ته په دقیق او په صحیح توګه ځواب راکړئ. لاړ به شو اړیکې ولو بل څوک او له کوم ځای خبره مهرباني وکړئ. سلام علیکم. علیکم سلام. مهرباني څوک له کوم ځایه؟ بسیار زیاد تشکر میکنم. خوب است، با امین محترم پنجو صاحب سلام باشید. نو سلامت باشین. مهربان. نام مقبول و از کجا؟ بسیار زیاد تشکر میکنم. ما از خیرازه شیشه خور هستیم، از کابل تماس گرفتیم به شما. خوش آمدن برادر عزیز به برنامه. ببخشید اگر یک بار بازم نامتان بگین. خیرازه شیشه خور هستیم، ما از کابل تماس گرفتیم. شیشه خور، شیشه خور صاحب خوش آمدین. شیشه را براستی میخورین؟ که نخورم دیگه چی کار کنم؟ خب شیشه را که میخوری او گلونتان پاره نمیکنه یا هم خوردین تانوز شیشه؟ شیشه چی هست در نمونان ما. خب ما فکر کردم که شیشه خور هستین، یعنی براستی شیشه را میخورین. بار که ما هم خوردیم، اما پاپر شیشه ورم پاپر نیست، اما کراب کراب که میکنه. خب بسیار خوب دیگه تو برنامه سر خوشی آغاز کردیم. تشکر. زنده باشی جانم، زنده و سلامت باشین. چی باعث شد که شما همیشه تخلص شخوره سر خود ماندین؟ بسیار زیاد تشکر میکنم. ما همکار همیشنی تان هستم. بسیار خوش آمدین. خوش آمدید برات میگیم. همیشه من مینوال شما هستم. بسیار دوست برنامه شما رو دارم، کامل شما هستم دیگه. میگیم باش کامل برنامه شروع میگه تماسک باتون میگیم خیر است، ناکام آمدیم دیگه. همراه شما هستین دیگه. من خداوند است کامیاب بشیم بخیر دیگه. یک به یک برنامه ناکام نامدیم دیگه. خداوند کدوم ان شاء الله. گفتم چی باعث شد که تخلص شخور سر خود ماندین؟ من میگم دیگه برنامه رو اما تو خود درست است. جانم آماده هستین به سوالتان؟ بله آماده هستم. سوال شما ما هر هفته کوشش میکنم تا که سوالات را جمع کنم که وام خیلی چی باشه، چی میگم، آسان باشه. نه تکراری خوب قطعا نمی باشه، آسان می باشه و بسیار آسان. آسان می باشه که بیخی آسان می باشه. خب آماده باشین با سوالتان هست. میگه تپی چی مانا؟ بله تپی زخمی. مطمئن هستین که زخمی وانمته؟ شخور صاحب مطمئن هستین؟ بله سر خود مطمئن هستم که تپی زخمی میگه. چند فیصد مطمئن هستین؟ 10%، 9%، 1000%، 99%؟
10% ما خو میگم کمی 100% مطمئن هستم تاسیان زخمی. دین و سلامت باشین. صبح دانستین سوال ما را جواب بدین. شخور سے مهربانی. از کی باشه؟ از گل رخسار باشه پیشم. کی؟ از گل رخسار. گل رخسار. خب گل رخسار چی مانا؟ گل رخسار دیگه یک نورمال از بسیار پیشرفته بسیار مقابلت در منبع دیگه. خب ماناش ازی است که پیشرفت است. گفتم ماناش گل رخسار یعنی گل مانند ها؟ گل مکمل ماناش دیگه ما نمی‌کنم که درست جان شوخی کردم. زنده و سلامت باشین. بفرمایید تقدیم کوتاه تقدیم کنید. با اجازه شما باشه ما یک کم ذره کوتاه تقدیم میکنم. بسیار کوتاه 1.5% تقدیم. خودتان به همکارایتان به ریحانه حسینی برای دیخان مینک برای شوکت آقا برشتمه برای شیر افغان دیگه برای فرشته وفا برای دیگه بین ارمان برای هوا دیگه امیدالله وفادار دیگه وارث ترخیل بر همه شنونده تقدیم باشه برای گل وفام تقدیم باشه که برنامه رادیویی ژواندون تا بر همه شنونده دیگه تقدیم باشه وقتانا میگیرم خلاص برای جان تقدیم باشه. شاخو زنده سلامت باشین. شاخو زنده باد افغانی. زنده باد شاخو. خب برادر عزیز ما شخور بودن گفتن شیشه را نمیخورم ولی داخل اسمش شخوره. ما فکر کردم که شیشه هم میخوره. دوست عزیز شما دیده باشین نظری با میکنم دیگه که ځینې کسان شیشه خوري کوم راډونه چې وګورئ تاسو ورته ګروپونه ورته هم خوري نه پوهېږم چې دا بیا دوی په معدو کې کوم تاثیرات منځته راوړي که نه یا هم کوم ستونې د لارې یا خوله نه وینې کېږي. البته خیر هغه به کوم تخنیک وي. خیر ما ویل چې شخور صاحب رښتیا شیشې خوري. خیر لاړ به شو سندره اورېدونکو. ښه زه پوهېږم تاسې وایي هو لاړ به شو سندره به اورو بیا هم ما یوازې مه پرېږدئ. چې تارا پس جاړې داسې مستا یادونه خو
بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم اورېدونکو غمګینه ټپې دي نو بس خوشحاله او آباد راته اوسئ ښه شیشه خور صاحب سندره وغوښته ورته نشته په دې خلاف چې شیشه خور صاحب سندره اورېدلې وي ښه نو اورېدونکو لاړ به شو د اړیکې په لور چې خپرونه کې خوش شانس څوک دی البته درېیم خوش شانس ولې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه هلو بله السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست ته ورور خپرونه ته مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مصطفی لالا جوړې ښې مننه خوشحاله اوسې ستاسو ښکلی نوم د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې منوال ډوډۍ خور له ګلدرې منوال ډوډۍ خور ښه راغلاست درته وایي ورور خپرونې ته که زه درته ښه نو ښه راغلاست درته وایي ورور مینوال ورور خپرونې ته څه مصروفیت لرئ مننه ژوندی اوس بېکان یم وروره ډېره ښه ده زړګیه په څه باندې بوخت یاستئ د څه دیکاني کوئ بس د مڼو باغونه دي اوبه کوي او بس کچالو او پیاز دا کارونه ښه تاسو مخکې وویل چې مینوال ډوډۍ خور همداسې و نو باید تاسې تخلص یې ښه وایي مینوال مڼه خور صحیح نه ډوډۍ کار واخلي خو که نه ډوډۍ خور مڼې خو کله کله یې که نه خیر خو دا کله کله تخلص ښه وي که نه خیر خوشحاله آباد اوسې مینوال ورور زه ورته مڼه خور وایم صحیح ده ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته د ګېډۍ ګېډۍ ګلونو سره نو اوس ته دا راته ووایه چې تاسې خو باغواني کوئ او ترڅنګ یې ورسره کوم څه مو زیات خوښیږي په دې باغواني کې البته کوم څه چې تاسې مزرعه کې کار کوئ یا هم دغلته کوم څه مو زیات خوښیږي چې کار ترسره کړئ کوم کار هم خوښیږي او لکه ګوره زما په خپله زه چې دا انار نه دي د انارو شوکه ماته خوند راکوي چې زه به یې د انار راوشکوم او دغه کار ماته خوند راکوي که نه او یا هم د ګلانو کټول او ګلانو ته اوبه ورکول د هغو ترتیب او لکه هغه کې کار کول ماته خوند راکوي تاسو ته بس موږ ته کار خوند راکوي چې پیسې پکې او ګټه پکې کار خو هر چاته خوند ورکوي خبره دا ده چې ځینې داسې کارونه چې هغه د انسان لکه فطرتا روحن ورسره ډېر خوشحاله وي نو خوشحاله آباد اوسې الله دې زیاتې پیسې درکړي خو زما نه وروسته وایم که مخکې وایم خیر خوشحاله آباد اوسې مینوال ورور نو چمتو یاستئ پوښتنې ته مو اوه ګوره اسانه پوښتنه وکړه ګوره داسې اسانه پوښتنه به وکړم چې بیخي اسانه به وي تاسې هم چمتو اوسئ صحیح ده سمه ده ښه نو تاسې موږ ته دا ووایئ چې هاند څه معنا شی هاند هاند او دا څومره سخت سوال دی وکړئ ډېر اسانه سوال دی دا پوښتنه مې یو ځل مخکې هم کړې وه اورېدونکي ته مې ځواب هم ورکړی و نو یوازې همدا فکر کوم تکرار راغلی نو ډېر اسانه لغت دی د توخې سوال به دې کړی یاره هغه توخه نه ده هغه به درته ووایم توخه فکر کوم نه خو یو ځل ویل شوی خیر که مخکې دا ویل بیا هم درنه پوښتنه کوله نو مینول ورور تاسې ځواب په لټه کې شئ نو ورته یو بیا ووایه یو ورته بیا به یې وایم هاند څه معنا هاند هی الف هی ګردک چې ورته دوه سترګې چې لري الف نون دال یاره ورور که رښتیا درته وایم پې پوه نه شومه هېڅ خبره نه ده که څه ویل نه وي د خدای په امان ښه نو مینوال ورورو نو تخلص هم جالبه خیر نو خوشحاله آباد دې اوسي ویې نه شو کړی موږ پوښتنې ته ځواب راکړي هاند څه معنا نو دا خپرونه په پای کې درته وایم مینوال ورور نو په دې هیله چې وایې ورئ او ځواب هم ترلاسه کړئ او په راتلونکي کې که چېرته احیانا
دې پوښتنې سره متوجه سوئ یا کوم ځای کې مو نو معنا به یې تاسو سره وي. خیر هېڅ خبره نه ده هغه اورېدونکي چې موږ سره په خپرونه کې اړیکه نیسي او هغوی نشي کولی چې موږ ته په خپرونه کې ځوابونه راکړي هېڅ دې نه خفه کېږي ولې چې بیا هم کولی شي اړیکه ونیسي په خپرونه کې شاید په راتلونکي کې یعنې پوښتنې زه کوشش کوم اورېدونکو چې ډېرې اسانه راټولې کړم او تاسو ته چمتو کړم تر څو تاسو نه وکړم پوښتنې او تاسې ما ته په اسانه توګه ځوابونه راکړئ. لاړو شو اړیکې په لور بل څوک له کوم ځایه. السلام علیکم. وعلیکم السلام کمال صاحب تاسو سلام امین صاحب د سلام د ژوندون اف ام ټولو مینوالو ته علیکم السلام د ټولو په نمایندګي زه تاسو ته علیکم وایم ګلابه مهرباني ښکلی ګلورین نوم مننه ژوندی اوسې بشیر احمد احمدي ما دامګړی د ننګرهار څخه احمدي جان ته ښه راغلاست وایو د همیشه بهار څخه څه مصروفیت نو بس فی الحال څه مصروفیت خو نشته بس کور کې یو ښه نو ورځ څنګه تېره شوه بس په خوشحالۍ تېره شوه په دې هیله چې په تاسو هم ډېره په خوشحالۍ تېره شوې مننه موږ خو دفتر کې وو بس ښه په خوشحالۍ تېره شوله نو څنګه کوم جالبه خاطرې یا هم داسې څه سره مخ نه شولې په لاره دره نه کړه ځان سره دې روانه اخیسته نه داسې جالبه خاطره خو نشته دی چې درته ووایم هېڅ خبره نه ده نو بیا به زه تاسو نه پوښتنه وکړم صحیح ده چمتو یاستئ پوښتنه به کې خو دغه دوه پوښتنې چې دې کړې دې نه بغیر کوم اسانه پوښتنه یې رانه وې که ځکه چې یو ځل هم نه یم بریالی شوی دغه دا ځل به انشاءالله بریالي شئ ما ته ووایي چې احمدي صاحب چې نغښتل څه معنا نغښتل څه شی نغښتل 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 یاره داسې پوښتنه دې وکړه زه به دا پیدا شوی یم نه ومله اوس ماشاءالله دا دی غاړ سړی نو پوښتنه ډېره اسانه دی که اوس چانه مرسته وغواړئ احمدي صاحب که څنګ کې مو څوک وي مرسته ترېنه وغواړئ څنګ کې خو دوه درې دیوالونه دي ښه نو ته درې دیوالو لاندې ناستې څلور دیواله وي ګوره که کوټه وي څلور دیواله وي نه کوټه کې خو نه یم بار یم داسې درې دیواله دی یو ځای خالي دی ښه نو ته نو بیا څه ورته وایي درې نیم کونجه کې ناست سمه ده زړګي هېڅ خبره نشته نو که نور څه ویل نه لري د پوښتنې ځواب خو رانه کړ البته که نور څه ویل نه لرئ د خدای په امان بس تاسو هم ښه وخت د خدای په امان د خدای په امان جانه ما ته خاندي وی ډېر ماشاءالله ښایسته اواز لري خو زه خو اواز دومره نه دی اورېدونکو هسې مبالغه مې وکړه ځان په اړه باندې خیر لاړو شو اړیکه په لور چې څوک دی او له کوم ځای څخه علیکم السلام مهرباني څوک له کوم ځایه نازیه یم له کارتناو نازیه جانه ښه راغلاست سر ته وایو د کارتناو څخه نازیه جانه ما راته وایي چې څه مصروفیت لري زده کړې کوئ نه هېڅ زده کړې مو نه دي کړي نه هېڅ خبره نه دی زده کړو لپاره ناوخته نه دی مهرباني وکړئ نازیه جانه به راته وایي چې ورځ مو څنګه پیل کړه او تر دا دمه مو څنګه راورسوله خیر سره پیل کړم تر دې وخته خو ښه د میلمنو بیروباره خو نه و نه کارګر دي میلمانه څوک نه و ښه نو ځینې نجونې چې وي البته نجونې دې نه اوري هغوی د ډېر کار نه نالغ کوي تاسو څنګه یعنې ډېر کار نه ځورېږي که نه موږ خو ماشاءالله ډېر یو کار نه رارسېږي او بیا خو مطالعې ښې دي دا چې په کور کې یوه وي یوه لورکۍ وي نو هغه خو هم بېچاره نو بیا څه ورته وایي ډېر کار پرې باندې وي نو بس هغوی ته د خدای پاک ثوابونه زیات ورکړي ځکه چې کار هم زیات کوي خیر نو نازیه جانې چمتو یاستئ پوښتنې ته پوښتنې ته چمتو یاستئ اسانه پوښتنه اسانه پوښتنه کوم تاسو فکر کوم ډوډۍ خورئ یا هم مڼه خورئ داسې نه ډوډۍ مې پخوله ښه سمه ده زه به در نظر پوښتنه وکړم چې ډوډۍ ونه سوځوئ که نه بیا به بدوا ماته کوئ البته ښه نو اسانه پوښتنه وکړم څه مو ویل ښه اسانه پوښتنه به کوم خو تاسو مو ډوډۍ پخولو ته هم متوجه اوسئ ښه نو ته به دا راته وایي چې
ترهګر څه معنا؟ ترهګر او ترهګریز برید. خیانتګر. څه ته وایي؟ خیانتګر. خیانتګر نه. فکر وکړئ ترهګر یو دوه درې دفعې ووایي ذهن ته مو ټنګ راځي. ترهګر خو لکه یعنې اوس هغه ترهګر ویل کېږي چې یعنې وطن سره خیانت کوي، یو کس سره خیانت کوي، دې ته وایي. نږدې کړی مو دی خو 80% نو لږ فکر وکړئ چا نه مرسته وغواړئ که تر څنګ مو څوک وي دوستان وي مرسته ترې نه وغواړئ. ترهګر ترهګر کوم مرسته وکړه؟ زه څنګه مرسته وکړم؟ ترهګر معنا ترهګري. ترهګري ترهګر موږ تاسو په رسنیو کې هم اورو. ترهګر څه معنا؟ وخت مو هم پای ته ونه رسېږي. نه جانه متوجه اوسئ وخت مو خاین نه ده. خاین خدای دا خو معلومداره ده. خیانت خیانت او خاین چې دی. خو دلته ترهګر څه معنا؟ لږ مو نږدې کړی. نه پوهېږې؟ ترهګر نقل وانخلې ګوره. ښه خاص سمه دی. پوه شوې؟ اوس ذهن ته درغی مالې نقل چې شی درغی ذهن ته. ښه نو که نور څه نه وی نازجانې د خدای په امان الله امان شاګیړې ګلونه د خدای په امان. خوږ اورېدونکو نازجانو له ښکلې کاردینو څخه اړیکه نیولې وه. البته پوښتنې ځواب یې رانه شو کړی. نو ترهګر اورېدونکو ترهګر څه معنا؟ ټولو وویل چې تروریست. معنا یې اوس نه درته ویل. نو نازجانې په دې هیله چې ځواب یې هم ترلاسه کړی اوسي. ترهګر یعنې تروریست معنا. چونکې د خپرونې د قوانینو په خلاف باندې هم لاړم. په خپرونې پای کې باید ما ویلي خو هغه اورېدونکو چې د هغوی پر ځواب باندې دې ځواب راغلی و. خو تروریست یعنې هغه څوک چې د یو څه په خلاف باندې یعنې تروریست خراب اعمال ترسره کول، هغه که هر ډول وي د انسانیت ضد اعمال ترسره کول ته ترهګر ویلی شو. ښه نو لاړو چې د بل اړیکې به نور څوک او له کوم ځای څخه اړیکه هم پرې شوه. هو پرې شوه، په هوا کې پرې شوه. ښه نو بل اړیکه به راواخلو. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. څوک له کوم ځای؟ څنګه ښه جوړې؟ مننه، خوشحاله آباد اوسئ. څه حال مو دی؟ تاسو ښه یاستئ؟ صحتمند، جوړ، بخیر، تکړه؟ شکر د تاسو ښه یاست؟ همکاران ښه دي؟ شکر ټول ښه دي. همداسې تندرسته او ګرم ګرم چایونه څکي او درې خو دلته ولاړ دي را سره هغه سټیډیو نه اخواته. ټول ښه دي. مهرباني. ښکلی نوم؟ زه سلامونه کوم. نام پې څنګه یوسفزی من فهمان مې کې نیولې. څنګه یوسفزی ښه راغلاست درته وایي. د ژوندون راډیو همیشنۍ همکاره او د کابره پښتو همیشنۍ همکاره او همدا ډول اورېدونکو مهرباني. نو څنګه یوسفزی څه مصروفیت لرئ؟ مصروفیتونه خاص مصروفیت نشته. د کور کارونه زندان لوی مصروفیت. ښه زده کړې مو تر کومه کچه؟ بیخي صفر. هېڅ خبره نه ده. څنګه نو ته به دا راته وایي چې د کور په کارونو کې مو کوم څه زیات خوښېږي؟ ما ډوډۍ پخول. بل؟ بل کار نه مې خوښېږي ډوډۍ پخول او دیګ کول. دیګ کول. ښه نو کوم دیګ ډېر ښه پخوی شئ؟ یعنې مثلا ډېر لیوالی ورته یاستئ که نه چې هغه دیګ ښه او پوخ یې کوي. تاسې باید تاسو نه بل څوک باید هغه غذا پخه نه کړي. ولا که رښتیا کړم ما د ورځې پخول څو رقمه زده دي ډېر په ترتیب. قابلي، ازبکي. ښه یو څو ډولو نومونه یې ماته واخله چې زه پوه شم تاسې کوم کوم پخوی شئ. اورېدونکي البته. یو رقم همداسې د پوخته وریجې که نه. یو رقم ساده او یو رقم ازبکي پلاو. درې کابلي. درې قابلي تجربه همداسې څو رقمه پخولی شي. ښه څو رقمه سمه ده. نو بس خوشحاله او بریالي اوسئ.
په دې هیله چې همداسې نور څه هم زده کړئ دیګ کې، البته دیګ پخولو کې. ښه نو پوښتنې ته چمتو یاستئ؟ اوس همداسې لږ اسانه پوښتنه رانه وکړو. اسانه پوښتنه به وي، خو ډېره اسانه پوښتنه وي. ته به ما ته دا وایې چې وړاندیز څه معنا؟ وړاندیز پیشنهاد. پیشنهاد. مطمئنه؟ څومره مطمئنه؟ د غره قدر ته، د تیږې قدر ته، د کوچنۍ تیږې قدر ته، د ونې قدر ته، یعنې ټوله دنیا قدر ته، ټوله دنیا غرونو قدر ته. واو، دا خو ډېره ښه ده. او زه خو وایم چې د سمندرو قدر ته هم مطمئنه اوسئ چې ځواب مو صحیح او درست موږ ته راکړ. نو څنګه یوسفزۍ، مهرباني وکړئ. ښه، نو کامیابه شوم. هو کامیابه شوئ، مهرباني. سندره مې راته نشر کړې، د عرفان کمال. د عرفان کمال کومه سندره؟ ګوره کنه ګوره کنه. ګوره کنه ګوره کنه. ته چېرته نشې نظر. ښه، ګوره کنه ګوره کنه جانه چېرته نشې نظر. دا سندره مې ډېره خوښېږي، همدا به یې تر هغه شته ده راته یې نشر کړې، زه یې ډالۍ کړم. ولې نه؟ په سترګو مهرباني وکړئ. دلوبه امیر جان تندرستی، تاسو مکاته او مین ارمان تندرستی، سپوږمۍ ښاپیرۍ ته، فرشتي وفا ته، لیمې تنها ته، شباب پلوۍ ته او ټولو اورېدونکو ته څوک زما اواز اوري، تاته مې ډالۍ. نور ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان. رنګینه شپه، خوبوړې شپه. ښه نو خوږو، درنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو، وار به شو، سبا ورو، سندره به ورو، بیا هم زما سره پاسې ما یوازې مه پرېږدئ او را سره ونډه واخلئ. ټوکې ټکالې هم کوی شئ، یعنې کره پښتو خپرونه کې تاسې کوی شئ چې په دې ډول سره هم ما سره خپرونه مخ ته یوسئ او مخ ته لاړ شئ. لاړ سندره ور بیا هم کوی شئ موږ سره خپرونه کې ونډه واخلئ او ما یوازې مه پرېږدئ. Shida
نشي دا نظر ګور کنا ته چرته نشي دا نظر ګور کنا ته چرته نشي دا نظر بیا هم درته ښه راغلاست وایم کره پښتو خپرونه ته په دې هیله چې ټوله ته صحتمنه جوړ تازه او تندرست راته اوسې هم دا ګډۍ ناست اوسې کره پښتو خپرونه اورئ څو دانې لونګ راته ښه نو ګلونه اورېدونکو کره پښتو خپرونه په دې هیله چې تر پایه به راسره ملتیا وکړئ خپرونه کې راسره ونډه واخلئ اړیکې ونیسئ او د خپلې خوښې البته پوښتنې ته ځواب راکړئ ښه نو درنو اورېدونکو دا اړ به شو د خپرونې اړیکه به بله هم راواخلو څوک دا له کوم ځای څخه بلې السلام علیکم مصطفی کمال ماما جوړ په خیر مننه خوشحاله اوسئ سلامونو ته دې علیکم وایم او ښه راغلاست درته وایو څه مصروفیت څوک له کوم ځای ښکلی نوم همداسې نور مننه ماما یو سلام بیم تا ته کوم او یو سلام په تخنیکو چارو کې امین حسن صاحب ته بل به څوک یې بس ستا وراره یم که نه خوشحاله آباد اوسې خورجانه ښه راغلاست درته وایو بیا هم خپرونې ته نو ښکلی نوم مو که راته ووایي نو بهتره به شي اورېدونکي واوري ډېره زیاته مننه بس شوکت افغان د سره په تماس کې هم د سره کیناونه شوکت جانه ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته کره پښتو خپرونې ته نو شوکت ورځ مو څنګه پیل کړه والا ماما ورځ خو ډېره په خوشحالۍ سره بس تر دې دمه خو راورسېده خوشحالۍ سره تېره شوه نو تاسو ورځ څرنګه همته پیل کړل او خوشحالۍ سره ووتله او بس خوشحالۍ سره لاړه پرواز یې وکړ پرواز یې وکړو پرواز نه ښه پرواز یې وکړ نو بس تېره شوه د الله فضل و خوشحالي وه نو وایي تاسې بس مننه بس چې په خیر سره تېره شوي وي نو ماما مونږ خو هم دا تېره جمعه دغه د درغلي ژوندون ته خو بس هېڅ درکونه دې نه لګېدله سم کمالات درکېدې مونږ دې ډېره وکړه خو هېڅ درک دې نه لګېده مړه شوکه جانه تاسې زموږ پوښتنه چېرته کوئ همدلته یو همدې ژوندون کې کومې خوا به لاړ شو بس همدې مینهوالو سره یو همدلته یو ژوندون کې نو تاسې به پوښتنه نه وي کړې زه همدلته یم نه ماما یقیني ته یو دغه تېره جمعه درغلي ډېره سخته پوښتنه هم دله وکړله خو بس نه ویې ویله نشته په ځای باندې نشته نو پوښتنه هم د توپ دا تېره جمعه ښه بیخي سمه زه نه وم راغلی یو خو نوکري نه ومه سمه دی هېڅ خبره نه دی خیر زه فکر کوو نوکري نه ومه بلکې یو ځای ته بل ځای کې ومه نو خوشحاله آباد اوسئ چې زموږ پوښتنه کوئ شوکت جانه مهرباني وکړه پوښتنې ته چمتو یاستئ او چمتو یاستم خو امین حسن صاحب هم نه خو زه هغه ته لږ ډېر په قهر وم زه ګوتله به مې راچو خو زه بچ شو بیا به ګورو تښتېدلی و درته ښه نو چمتو اوسئ پوښتنې ته سمه ده ماما خو اسانه غوندې پوښتنه وکړئ ځواب یې درکړم ولې نه تاسې ماته وایئ چې واټن څه معنا واټن مثال ساحه نه ساحه یا نږدېوالی نه واټن وایي څه ورته وایي د تور متضاد شی ده څنګه د تور متضاد شی ده د تورو متضاد سپین دی که ښه نو ځواب مو مونږ ته راکړ جواب راکوی شي تکرار کا واټن یو دوه درې نږدې ته خو به نه وایې نه له بده بره چې ځواب مو رانه شو کړی نو شوکه جانه اورېدونکو په تمه دي هغوی ته به وخت ورکړو
خانو شوکه جانو له سرکنو څخه اړیکه نیولې وه د ژوندون راډیو ژوندون اف ام 100 اف ام همیشه هم کار دی او موږ سره اړیکه نشي خپرونه کې البته مختلف خپرونو کې خیر مهمه نه ده چې تاسو موږ ته اوس ځواب راکړئ بلکې دا چې مهمه ده تاسو اړیکه ونیسئ یو ورځ یا یو وخت یو دقیقه یو ساعت به موږ ته ځواب راکړئ او زړه ده ستا د زړه سره لاړم شو اړیکې په لور بل څوک له کوم ځایه السلام علیکم. وعلیکم السلام ښه راغلاست مننه ژوندون اوسئ کمال الله ښه مننه خوشحاله اوسئ آباده اوسئ صحتمنه اوسئ دا ښکلی نوم به د چا وي دا ښکلی اواز به د چا وي او ښکلی نوم به څوک وي مننه ژوندون اوسئ مثال دی ښه اوسئ مننه زه ښه یم الله فضل دی نو ښکلی نوم و اړیکه یې پرې شوه نه پوهېږم څه ستونزه وه خیر چې کله خپرونه کې موږ سره اړیکه نیسي اورېدونکو نو خو در سره وکړو چې یعنې داسې موقع د غوره کړي چې اړیکه مو پرې نه شي نه پوهېږم کوم اورېدونکو خو اړیکه یې پرې شوه لاړو شو بله اړیکه بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام ښه راغلاست سرته څوک له کوم ځایه جوړ په خیر کمال صاحب ښه یاستئ صحت مو ښه دی مننه ورور خوشحاله آباد راته اوسې دا ښکلی نوم دی احسان الله افغان خبرې کوم د ښکلي د احساس څخه کمال صاحب احسان الله جانه ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته په دې هیله چې همدا ګړی ژوندون اف ام اورئ او د صحت په جامو کې راته ټول پټ اوسئ مننه خیر ویسي او سلام تخنیکي همکار ته امیر صاحب ته علیکم سلام هغه هم درته سلامونه تدیالی کوي امین نه دی بلکې صاحب جان امیر دی صاحب جان امیر صاحب ته وایي که نه ښه نو ښه راغلاست ته بیا هم وایو خپرونې ته بس چمتو یاستئ پوښتنې ته مننه ژوندی اوسئ ښه نو د خپرونې هم د پای شوي دي زر به پوښتنه نه وکړم ځواب یې راته راکړئ تاسې ما ته دا وایئ چې لړ څه معنا وخت مو پیل شو لړ بیا ووایه لږ کمال صاحب ښه سمه ده بیا هم وایم لړ څه معنا لاړ لامړې لړ او وخت پیل ده نقل دا دی چې لړ معنا لړ زر ځواب یې راکړئ که نه وخت مو پای ته رسېږي احسان جان رور لږ کوښښ کوئ چې زر نه پکې اړیکې کیشي شوه په هوا کې پرې شوه او له منځه لاړه البته اړیکې پرې شوه د بد مرغه خو کوښښ در سره کوونکي نه پکې اړیکې څنګه پرې کړي خیر بل اړیکې به راخلو څوک له کوم ځای څخه بلې مهرباني وکړئ بله سلام علیکم علیکم سلام ښه راغلاست ښه راغلاست تشکر زنده و سلامت باشین البته چاشتان بخیر شبک آشخانه بخیر زنده و سلامت باشی شوخی کردم شام خفترتان بخیر زنده و سلامت باشید سلام به بخش تکنیک دوستان شکست کنم به کل شنونده ها خدا کنه جور خدمت باشید تشکر زنده و سلامت باشید با امید از اینکه سلام شما را علیکم اونا هم میگه و میگه مهربانی نام مقبول است کجا تماس گرفتین برای بگو کلان شوی رویا احمدی کمپانی زیبا رای جان خوش آمدین به برنامه واکلشان کلان است ماشاءالله کلان هستن رای جان بفرمایید چی مصروفیت دارین او دفعه خب برات گفتم مصروفیت هست دیگه گمش که برات دیره نمیتونم گفته که اگذاره زمانه خراب شده خب مصروفیت دارم بیکار نیستم خب زمانه خراب شده ما شما باید خوب باشیم و در کسی زمانه نباشیم خاطر از اینکه در کسی زمانه شدیم باز ما شما هم در یعنی در فکرهای از او میمانیم او خاطر گفتم که یک دفعه درام میرم کدام گپ میشه اوه خیلی چی میگه بالونر برش میگه نه میلونر میگه بالونر خب خلاص بالونرتان کنه میلونر نامش کمی گرنگ است نه از او خاطر میگم بالونر برش میگم خدا تو لگی مزیادش میره این خواب ندارین آرزو ندارین فهمیدم رویا جان بازم ما دیگه چیز گفتم شما دیگه چیز گرفتین خیر کدام گفت نشه رویا جان بگوین که روزتون چطور بعد از سفری شد والا چی بکنم خوب بود دیگه چقدر خوب بود زیاد کم
کو مانند کم وضعیتم خوب نیست، مریض هستم دیگه. شفای عاجل 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 التماس شفا. خب روی جان آماده هستین به سوال ما؟ جان می‌فهمی در برنامه تان زنگ بزنم بخاطر که پشتو نمیفهمم دیگه، نمیفهمم چه رقم جواب ده، خدا کنه برنده شوم. انشالله برنده میشی، مطمئن هستم از خاطر که شما لایق آدم هستین دیگه. خب لایق دختر هستین. لالا اینقدر که صدایم گرنگه که تتون دو سالم کلانی ده، قدرم که قدر مغزم کار میکنه چطور بکنه. خب یعنی سری تو خب آماده هستین؟ آماده چه بوده بگه خدا کنه برنده شد. آره جان ما که خواندن رو بشنم باز میخوای وضعیت ما چی میکنه. خب روی جان آماده باشین، شما برای ما بگین که شما بگین که اړیکی سوالتان ما داریم. اړیکی څه معنا؟ اړیکی چی معنا؟ اړیکی یعنی که کس دیگه تماس گرفتن دیگه کتش پیوند بسته کردن دیگه. دیگه نامزادی تو بگو. خب بدرسی نامزادی و روسی دیگه چی میگه؟ دیگه خب محبت کل دوستان ما باید با یکی دیگه دوزه بسانن. آفرین ماشاءالله. محبت هم که ما باید بینی میشه تماس گرفتیم. آفرین زنده و سلامت باشید. محبتتان خدا گم نکنه، محبت همیشه داشته باشین تو چند دنیا. خب اړیکی معنا ارتباط، خاموش چیزی که شما گفتین کلشان هستن. خب روی جان بفرمایین، شما کامیاب شدین و خانه تبرم نشد کن میگه دیوی ما خامه. خب واو انتخاب ماستی. خب تقدیم کوتاه. خب با دستام خود تقدیم میکنم، منوش مانده تقدیم بشه با زوی جان تنخوا دیگه سباون جان آن مینانات بشیر احمد احمدی، نصیر احمد احمدی، بروار سرخیل کرشمن ترخیل سنیا کوپل جای دیگه مین ارمان ستاره با هوا مقبول احمدی بخمدی بیقیز بسته لیست آوردین دیگه چی بود نامه نوری جان من تقدیم و تو خواست تقدیم و بحث تخمیت تقدیم که تماسه که مرا جواب دادین دیگه. خب خواندن خلاص میشه در دیگه شاد تقدیم. درست زنده و سلامت باشین. یک نام دیگه نبود؟ خب زنده و سلامت باشین. وقتی با کم مانده روی جان شب خوش آرام خواب، البته خواب آرام، زنده و سلامت باشین که با بارها تماس بزنید. محبت در دل داشته باشین، لبخند به لب. خدا نیر نگهدار همایتان، خدا نگهدار. همچنان چیزی که گفتی همون تو تام باشی. زنده و سلامت، شب خوش، خداحافظ. امیر جان لگه غصه خود نرده روی جان تو در دل نگی. خب میریم چه وقت داریم فکر کنم وقت ما به پایان رسیده. خب اما سه تا چیزا که البته سه تا چیزا که بود، یعنی سه تا سوالایی که بود، درې پوښتنې وی چې هغه اوس مې درته د اوریدونکي نوم ویلی و، د جان نوم مې درته ویلی. شیشه خور ورور خو هم اړیکه نیولې وه، یو پوښتنه مې ترې کړې وه، ځواب یې موږ ته را نه شو کړی. نو دوستانو نه پوهېږم لست هاند یعنی نظر ورکول، همدا ډول سره یو بل لغت هم و. خیر خو کوشش در سره کوو چې کله مو خپرونه اړیکه نه ولرو، تاسې هم موقعیت مو داسې انتخاب کړئ تر څو اړیکه مو پرې نه شي او موږ سره وکولی شئ په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. راتلونکې خپرونه د امیر جان صاحب جان امیر دی، زما نږدې ملګری او همکار، او په دې هیله چې راشي خپرونه ته راته ښکاري خو مخامخ ناست دی راته همداسې تون ګوري وایي شابه د خپرونې څه ورته وایي. ښه اورېدونکو بس دا وه خپرونه د خدای په امان.
هر څوک راوزي د هر څوک راوزي د هر څوک نن له تهمت له الزاما ډېوې ډېوې